بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو وار بیا زه ساجد شاعر تاسو ته د یوې نوې موضوع سره حاضر یم. نن به په یوه بله موضوع باندې خبره کوو. یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. او خوشحال خان خټک په یو بل شعر کې وایي چې ستا مثال په هندوبار کې راښکاره شو، د لوبیا دانه یوه مټر خروار دی. ځینې کشران اکثر دا تپوس کوي چې د دې هندوبار څه مطلب دی، چې خوشحال خان خټک هم استعمال کړی دی او رحمان بابا هم استعمال کړی دی. د دې نه علاوه زمونږ نور اسلافو، زمونږ چې کوم نور مشران شاعران دي، کلاسیکي شاعران دي، هغې هم د دې هندوبار ذکر په خپلو شعرونو کې کړی دی. نو ځینې کشران اکثر دا پوښتنه کوي، نو د هغې په هکله باندې لږ غوندې په یو څو ټکو کې د دې وضاحت کوم. امید دی چې تاسو کشرانو ته به ترېنه ډېره فایده وشي. هندوبار هندوستان ته به ویل کېدو. په مختلفو وختونو کې موږ ته ویل شوی دی او د دې نه علاوه په زمونږ د مشرانو په خپلو شعرونو کې هم ویلی دی. لکه اوس مونږ په دې کې یو تعریف دا کوو چې هغه ځای چې په کوم کې هندوانو سي. هندوبار یو مطلب دا د هندوانو وطن، د هندوانو استوګنځی، د هندوانو ټټوبې، دا معنی هم کولی شو. او بل په انګلیش کې د دې د وضاحت لپاره دا خبره هم ده چې place where Hindus meet or dwell. یعنې هندوبار هغه ځای چېرته چې هندوان ژوند کوي، هلته چېرته چې هندوان استوګن وي. لکه اوس د خوشحال خان خټک د هندوبار ذکر په دې شعر کې کړی دی چې ستا مثال په هندوبار کې راښکاره شو، د لوبیا دانه یوه مټر خروار دی. او په یو بل شعر کې وایي چې سر تر پایه ننداره یې ځان دې جوړ کو، سر تر پایه ننداره یې ځان دې جوړ کو، تر تا زار وړه راڼی د هندوبار دی. نو په دې کې هم د هندوبار ذکر راغی. او د رحمان بابا یو شعر دی په دې هندوبار باندې چې په امید د زلف اون ختم په دام کې، مشهور شعر دی عام. په امید د زلف اون ختم په دام کې، روحیلې ام ساده دل په هندوبار ګډ. نو د رحمان بابا د دې شعر نه یو وضاحت مونږ ته هم بل هم کیږي، او هغه داسې چې روحیلې ام موجوده چې زمونږ کومه خطه ده، کومه علاقه ده، کومه خوا ده، چېرته چې مونږ پښتانه استوګن یو، نو دې ته په یو څو وختونو کې یو څو نومونه اخیستې شوي دي، لکه روح، روحستان او پښتونخوا. دا درې نومونه دې ته هم اخیستې شوي دي. نو کوم کس چې لکه د روحستان د روح اوسیدونکي، نو روحیلې رحمان بابا ځان ته په دې وجه باندې ویلی دی روح، روحستان یا پښتونخوا، دا نومونه د دې علاقې. نو دی وایي چې زه روحیلې ام ساده دل په هندوبار ګډ. نو هندوبار ګرانو کشرانو، دا هندوبار چې دی نو دا هندوستان ته به وایو، زمونږ مشرانو ورته ویلی دی. او د دې معنی ده د هندوانو ټټوبې، د هندوانو استوګنځی او د هندوانو وطن. نو په چې دا معنی دا زمونږ په خیال کې، نو د دې خپلو اسلافو د خپلو مشرانو په شعرونو باندې به مونږ لږ نور هم په اسانه باندې پوه شو. ګرانو کتونکو، د داسې موضوعګانو سره به بیا هم ستاسو مخې ته راځم. او اوس ستاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان، کور مو ودان.